خو او مخلصه خلک چې کله زخم وخوري په هغو باندې زخم ولګي نه هغو بیا شور نه کوي، هغو بالکل چپ شي، خپل هغه درد چې دی هغه خپل په زړه کې دننه سنبال کړي او روغ لس قدمه شاته شي، نه بدلا اخلي نه ډرامه کوي، بس یو خاموشه غونې فاصله چې ده هغه اختیار کړي. او زخم د خوړلو نه بعد هم هغوی ډیر مهربانه وي، هغوی په مخ باندې یو مسکا وي، لیکن دننه نه د زړه چې دی هغه مات شوی، اعتماد ختم شوی، رشته چې هغه چا سره وي هغه بالکل ختم شوی. کله هم چې یو رښتونی انسان بغیر څه د وینا ستا د ژوند نه لاړو، نو پوهه شه چې هغه انسان تاله په موقع باندې مقرره کړې وه، هره پیره باندې په هغه موقع باندې ولتا دوکه ورکړې ده. اخر هغه زړه مات شو، صبر یې تمام شو، بالکل ځان یې خاموشه کو او خپل ستا د ژوند نه لاړو. که ستا په ژوند کې داسې یو انسان و چې یو وخت یې تا سره ډېر تعلق و او بیا روغ ستا د ژوند نه لاړو، نو پوهه شوه چې هغه د هغه د غلطۍ د وجې نه، ستا د غلطۍ د وجې نه ستا د ژوند نه تللی دی. دا ډېر مخلصه انسان و چې تا وویلو. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.